بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. خاص د الله تسبیح ویلی دا هر هغه سیز کم چې په اسمانونو او زمکه کې دی او هم هغه غالب او حکیم دی. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هم هغه دي چې اهل کتاب کافرانی په اول حشر کې داغوی د کورونو نه بهر اوستل. ستاسو دا ګمان هرگز نه وو چې هغوی به اوزي او هغوی هم دا ګمان کړي وو چې داغوی قلاګانی با هغوی د الله نه بچ کړي، لیکن الله د داسې طرف نه په هغوی راغې چې داغه طرف نه داغوی خیال هم نه وو. هغه د هغوی په ځړونو کې روب واچوو. نتیجه دا شوه چې هغوی پخپلو لاسونو هم خپل کورونه بربادول او د مؤمنانو په لاسونو هم بربادول. نو عبرت حاصل کړئ اے دسترګو خاوندانو. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. کچری الله داوی په حق کې بے وطن کې دل نوې لیکلې نو هم په دنیا کې به ورلا عذاب ورکړي وي او په آخرت کې خو داوی د پاره د دوزخ عذاب هسي هم دي. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. دا ټول هرڅو په دې وجه اوشوا چې هغوی د الله او داغه د رسول سره مقابله وکړه او څوک چې د الله مقابله کوي الله غلا په سزا ورکولو کې ډېر سخت دی. ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. تاسو چې د کجوري کمی ونی پریکړې یا مو بخپل جوړو باندې ولاړی پرې خودلې دا هر څه خاص د الله په اجازه سره وو او الله دا اجازه زکه ورکړو چې فاسقان خلق خوارو ذلیل کړي. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. او کم مال چې الله داوی د قبضې نه راوستو او خپل رسول ته واپس کړو پاغه باندې تاسو خپل اسونه او خپل اوخان نه دس غلولي بلکې الله په خپل خوخه سره خپل رسولانو لا په خلکو باندې غلبه ورکوي او الله په هر څه باندې قادر دی. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب. کم مال چې الله د دې کلو د خلقنا واپس خپل رسول ته ورکړي هغه د الله او د رسول او د رشدارانو او د یتیمانانو مسکینانو او مسافرانو د پاره دی، خاص د دې غرض د پاره چې هغه صرف تاسو د مالدارو خلکو په منځ کې نه تاویږي او سچي رسول تاسو له درکړي هغه واخلئ او چې د کم سیز نه تاسو منع کوي داغه نه منع شئ، د الله نه ویریږئ، بشکا الله سخت سزا ورکوونکی دی. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. دارنګي هغه مال د هغه غریبو مهاجرینو د پاره دی چې هغوی د خپل کورونو او جایدادونو نه استلې شوی دي. دا خلق د الله فضل او د الله رضا غواړي او د الله او د رسول مرستې ته ملا تړلي اوسي، هم دا رښتینی خلق دي. والذین تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. او دغه مال د هغه خلکو د پاره هم دی چې هغوی د دې مهاجرینو دراتلو نامخ کې ایمان راوړی وو او په دارالهجرت کې وسیدل. دوی د هغه خلکو سره مینه کوي چې هغوی د دوی ځای ته په هجرت راغلي دي او هر څه چې مهاجرینو لور کړی شي داغه هیڅ حاجت هم دوی په خپل ځلونو کې نه لري او په خپل ځان باندې نور له ترجیح ورکوي اگر چې په خپل هم محتاج وي. حقیقت دا دی چې کم خلک د خپل زړه د تنگسیانا بچ کړي شو هم هغوی فلا مندون کې دي. والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. او دغه مال د هغه خلکو د پاره هم دی چې هغوی د دوی نه رستو راغلي دي او وایي چې ای زمونږ ربا مونږه او زمونږه هغه ټول رونه وبخې چې هغوی زمونږ نه مخکې ایمان راوړی دی او زمونږ په زړونو کې د مؤمنانو د پاره بغض پیدا نه کړي. ای زمونږ ربا تو ډېر مهربان او رحم کوونکی یې. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. تا اونلی دل هغه خلق چې د منافقت لارې اختیار کړی دا هغوی خپل کافرو اهل کتاب ورونو توای
کچری تاسو وستل شوي نو مونږ به هم در سره اوزو او تاسو په معاملې کې به مونږ د چا خبره هرگز نه منو او کو تاسو سره جنگ شو نو مونږ به تاسو امداد کوو لیکن الله گواه دے چې دا خلق بالکل دروغجن دي. لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. کو هغوی اوستل شو نو دوی با داغوی سره هرگز نه اوزي او کو داغوی سره جنگ شو نو دوی با داغوی هرگز امداد نه کوي او کو امداد وکړي هم خو پشاب تختی او بیا با د هیڅ زینا سه امداد نمومي. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. د دوی پزړونو کې د الله نه زیاته ستاسو نه یره پرته ده ځکه چې دوی داسې خلک دي چې هیڅ پوهه نه لري. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. دوی به هیڅ کله په جمع سره په کولاو میدان کې ستاسو سره مقابله و نکړي کو جنگ کوي هم نو په قلابند کلو کې به ناست وي یا به د دیوالونو شاته پټ وي. دوی په خپل منځ کې د یو بل سره په مخالفت کې ډېر سخت دي. تو په دوی دا ګمان کوي چې ټول یو ډله ده لیکن د دوی زړونه د یو بل نه جدا جدا دي. د دوی دا حال په دې وجه دی چې دوی بے عقل دي. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. دوی د هغه خلکو په شان دي چې د دوی نه لږه مده مخکې د خپل عمل مزه سکلی ده او د دوی د پاره دردناک عذاب دی. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. د دوی مثال د شیطان پشان دی چې هغه اول انسان توای چې کفر وکړه او چې کله انسان کفر وکړي نو بیا وایي چې زستا ذمہ دار نه يم زه خو د الله رب العالمین نه یریږم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. بیا به د دوانو انجام داوی چې د همیشه د پاره به دوزخ ته لاړ شي او د ظالمانو هم دا جزا ده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د الله نه ویریږي او هر سړی دی دا وګوري چې هغه د سبا د پاره څه سامان تیار کړي دي. د الله نه یره کوي یقینا چې الله تاسو د عملونو نه خبر دی کم چې تاسو کوي. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. د هغه خلکو پشان مکیږي چې هغوی الله هیر کړو نو الله داغوی نه خپل نفسونه هیر کړل هم دا خلک فاسقان دي. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
هم الفائزون. دوزخ تتلون کې خلق او جنت تتلون کې خلق هیڅ کله یو شان نشي کېدی. جنت تتلون کې خلق په اصل کې کامیاب خلق دي. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. کچری مونږ دا قرآن په یو غر باندې هم نازل کړي وي نو تا بلی دلې وي چې هغه د الله د يرینا عجزي کوي او ټوټه ټوټه کیږي. دا مثالونه مونږ خلکو ته د دې غرض د پاره بیانوو چې هغه په خپل حالت باندې غور وکړي. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هغه هم الله دې چې داغونه سیوا بل معبود نشته، پټ او ښکارا د هر څیز نه خبردار دی. هم هغه بخون کې مهربان دی. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هم هغه خاص الله دی چې داغنه سیوا بل معبود نشتا. هغه بادشاہ دی، ډیر پاک دی، سراسر سلامتیا ده، امن ورکون کې دی، ساتون کې دی، پټولو غالب دی، خپل حکم په زور جاری کون کې دی او په حقیقت کې لوی دی. پاک دی الله د هغه شرک نه چې دا خلقی کوي. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هم هغه الله دی چې د پیدا وخت منسوبه جوړون کې دی او داغه چلون کې او داغه مطابق شکل جوړون کې دی. داغه د پاره ډېر خخ نمونه دي. په اسمانونو او پزمکه کې هر څه داغه تسبیح وایي او هغه غالب دی او حکمت والا دی.